نو بریتونه د دې په باره کې تحقیق دا دی چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به بریتونه دومره کټ کول چې د څرمنې سپینوالی به ترېنه ښکارېدلو او د ګیرې او د بریتونو منځ به یې هم کټ کولو. دا ځای دا د ګیرې او د بریتونو منځ دا د خولې د وښکي سره چې کوم ویښته دي دا د بریتونو کومه حصه چې د ګیرې سره لګېدلې نو دا ځای به یې هم کټ کولو. نو سنت طریقه دا ده چې دومره کټ کې چې څرمن ترېنه ښکاره شي. سنت طریقه دا ده بریتونه دومره کټ کې چې څرمن ترېنه ښکاره شي. مفتی سیف الله صاحب به موږ ته درس کې ویلې چې ګومنځ ورباندې کېده او د ګومنځ نه بهر چې کوم ویښته دي دا ټول کټ کا. نو دغه سنت طریقه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به دومره بریتونه کټ کول. بالکل خریلې د بعضو علماو په نیز باندې بدعت دی او مکروه دی. اوجز المسالک کتاب اللباس باب ما جاء فی السنة فی الفطرة دلته لیکلی دي چې د بعضو علماو په نیز باندې د بریتونو خریل بدعت او مکروه دي. امام مالک فرمایي چې په پترۍ یعنی په بلیډ باندې خریل مسله ده. ما درته حواله درکړه اوجز المسالک کتاب اللباس باب ما جاء فی السنة فی الفطرة. د شوافعو او د حنابلو په نیز هم په قینچي باندې کټ کول بهتر دي چې ګومنځ ورباندې کېدي او بهر بریتونه کټ کې. اوجز المسالک په حواله او د احنافو په نیز په پاکۍ یعنی په بلیډ باندې په پترۍ باندې کټ کول جایز دي. اوجز المسالک کې د امام سے مذهب دا لیکلی دی چې د امام سے په مذهب خریل چې دي دا جایز دي. امام طحاوي فرمایي چې ما د امام شافعي صاحب شاګردان ولیدل چې احفا یې کوله یعنی بریتونه خریل چې یو په هغوی کې امام مزني رحمه الله مو. نو د احنافو په نیز درې صورته دي. یو دا چې په قینچي سره کټ کول چې د خریلو په شان نه وي. په قینچي سره دومره کټ کې چې دا شونډه ښکاره شي د شونډې سرخي خو د خریلو په شان نه وي. دا صورت هم جایز دی. پوه شوې لکه عام خلک همداسې کوي دومره کټ کوي چې د خریلو په شان نه وي خو د شونډې دا سرخي ورکې ښکاره وي. دویم په قینچي سره مبالغتن کټ کول چې د خریلو په شان وي چې ګومنځ کې دی او بهرني ټول ویښته کټ کې. دا دویم صورت دی او دا په ټولو کې بهتر صورت دی. دریم حلق یعنی بالکل خریل. نو دا حلق هم جایز دی. امام طحاوي باب قائم کړی دی په نوم د باب حلق الشارب. باب د په بیان د خریلو د بریتونو کې. د دې لاندې فرمایي چې قصه حسن کټ کولی بهتر دی و احفاؤه احسن و افضل خو خریلی چې دی وای دا ډیر بهتر دی. وهذا مذهب ابي حنيفه و ابي يوسف و محمد. امام طحاوي فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله مذهب دی. دا خو مې د فقهاو تحقیق درته ذکر کړو. په احادیثو کې مختلف الفاظ راغلي دي. یو لفظ د قصر راغلی دی، یو لفظ د احفا راغلی دی، بل لفظ د انحاق راغلی دی، بل لفظ د جز راغلی دی، بل لفظ د اخذ راغلی دی. نو دا څو لفظه شو؟ 5 لفظه. اول لفظ د قصر لکه من الفطرة قص الشارب او دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اقصه لك على سواک. مخکې کتاب الاطعمه کې د حضرت مغیره رضی الله عنه حدیث تیر شو اقصه لك على سواک. دا بریتونه به درته کټ کم علی سواک. نو قص معنا د کمول. یو لفظ د قص دی. د قص معنا څه ده؟ کمول. دویم لفظ د احفاء دی. حدیث کې راځي دا اوس بدر پسې دا مونږ چې تلاوت کوو ورپسې حدیث کې را روان دي. نبی علیہ السلام فرمایلی دي خالف المشرکین د مشرکانو سره مخالفت وکړي. وفر اللحا ګیرې غټې کوي. وحف الشوارب. احفا معنا د مبالغې سره کټ کول. احفا څه معنا؟ قص معنا کټ کول. احفا معنا د مبالغې سره کټ کول چې قینچي کېږي او د قینچي نه بهر دا ویښته کټ کې.
دریم لفظ په حدیث کې د انحاق راغلی دی، انحق الشوارب، انحاق معنام دا د مبالغې سره کټ کول. څلورم لفظ د جز راغلی دی، جز الشوارب، جز دا معنا چې دومره کټ کړی شي چې څرمن ترې نه ښکاره شي. څلورم لفظ د اخذ راغلی دی، من لم یأخذ من شاربه فلیس منا، لکه د حدیث چې موږ تلاوت کړو، چا چې بریتونه کټ نه کړه نو هغه زما امتی نه دی. نو زمونږ مذهب خو دې زده کړو که نه، زمونږ مذهب کې 3 صورته جایز دي. یو دا چې بریتونه کټ کړي، دومره کټ کړي چې د خریلو په شان نه وي، صرف د شونډې سرخي پکې ښکاره شي. دویم دا چې دومره کټ کړي شاباسي چې د خریلو په شان وي خو خریل نه وي. دریم دا چې وی خری. دا 3 وړه صورتونه چې دي جایز دي زمونږ په مذهب. خو بهتر صورت کوم یو دی؟ عبد الله ابن عمر به بریتونه دومره کټ کول چې د څرمن سپینوالی به ترې نه ښکارېدو، او د ګیرې او د بریتونو دا منځ به هم کټ کولو. نو بهتره طریقه دا ده چې دومره کټ کړي چې لاندې څرمن ترې نه ښکاره شي، یعنی ګومنځ ورباندې کېږدي او بهر ویښته ټول کټ کړي. نو دغه بهتره طریقه ده. دا نورې طریقې پکې جایز دي. دا د بریتو مسله.